د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو په خبرونو کې د چار رئیس عبدالحق حماد وایي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 200 غږیزې رسنۍ فعال دي. نوموړي د رسنیو د ملاتړو بنسټونو هغه ادعاوې بې بنسټه بولي چې ګواکې اسلامي امارت سلګونه رسنۍ تړلې دي. ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان لمریز کال د سلواغې میاشتې تر 24مې نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 28,000 او 433 سوالګر راټول کړي دي. په راټول شوي سوالګرو کې 11,109 مستحق، 12,194 حرفوي او 80 تنه بې سرپرسته ماشومان دي. کابل ښاروالۍ وایي د اومې ناحیې د مسؤلانو له لوري د بازارونو د څارنې په پایله کې 1,200 کیلوګرامه بې کیفیته خوراکي توکي چې د مصرف نیټه یې هم پای ته رسېدلې وه راټول او له منځه وړلو په موخه ټاکل شوي ځای ته ولېږدول شول. د فاریاب ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1999 قضیو پر حل او فصل سربیره 3354 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو په تیرو 40 ساعتونو کې 21 تنه د هیواد په 5 ولایتونو کې د غلا، تختونو، قمار او خلکو ازارولو په تړاو نیولي دي. د تورخم بندر مسؤلین وایي چې په ورځني ډول د سوداګریزو توکو له صادراتو او وارداتو 10 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کیږي. عامه روغتیا وزارت وایي چې د ډاکټر قلندر عباد په مشرۍ پلاوي په ایران کې له پردیس ټکنالوژي پارک او بنیان دانش نندارتون څخه لیدنه کړې. یاد وزارت زیاتوي ښاغلی عباد د دغو برخو له مسؤلینو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي او د طبي ټکنالوژي په برخه کې تجربې له افغانانو سره شریکې کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د سلواغې 26مه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. د 1401 لمریز کال د سلواغې یا د دلوي د میاشتې 26مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ماتې او وتلو له 34مې کلیزې سره برابره ده.